څلور کارونه راکړي قلبا شاکرا زړه د شکر والا لسانا ذاکرا جبه د ذکر والا بدنا صابرا هغه بدن چې د مصیبتونو د ټینګي داسې ښځه راکړي چې زه د دین کار کوم دا زما سره د دین کار کوي یو د دین کار به هله کوي چې ښځه د دینداره وي او چې ته د دین کار کوې او ښځه د دینداره نه وي د دین کار رانه نشي کولی ولې ستا ګاونډي مالداره دی په 15,000 جوړه راوړله او ته ریړۍ ته ولاړې وایي ما له په 15,000 جوړه راوړه نو ستا وس کېږي او وایي څلور کارونه مه راکړې اعوذ بک من اربعتین یا الله څلور کارونه مې وساتي داود علیه السلام فرمایي اعوذ بک من جارنا اذا رأى مني حسنه فكتمها هغه ګاونډي نه مې وساتي چې زه نیک کار وکړم پټوي و اذا رأى مني سیئه چې غلط کار وکړم فافشاها زما غلط کار ښکاره کوي او ښه کار مې پټوي داود علیه السلام وایي خدای داسې ګاونډي نه مې وساتي زموږ ګاونډي نه داسې دي ښه چې ښه کې پټوي او قاعده خبره دي دنیا ته کاره کوي و اعوذ بک من مالنا دا هغه مال نه مې وساتي یکون وبال علیه چې دا په ما باندې پیټې په دنیا کې ښه کار ونه کړي بچو ته یې پرېږدي هغوی بې نشې تماشې کوي و اعوذ بک من ولد یکون سید علیه د دې دین نه مې وساتي چې هغه زما پلار وي